بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته پته وه چې په ګوکڼ کې تندر را پرېوتی او د خلکو یې 100 ودانۍ وران کړي وو، نو د هغې په اړه باندې د ډګر تحصیل ناظم اعلی حاجي روزي صاحب راغلی دی چې د خلکو څومره ودانۍ وران شوي، نو د هغې په مرسته کې هغه راغلی او د خلکو سره تر نیمې شپې پورې ولاړ دی. نو د ده مونږ ډېره ستاینه کوو، مننه کوو چې راغی او د خلکو سره په دې دومره غټ غم او دک درد کې شریک شو. حاجي صاحب تاسو ته به خیرالي وایو. مهرباني. حاجي صاحب لکه تاسو چې په دې دومره سخت حالاتو کې راغلی او د پی ټي آی په دې دومره غټ ګورنمنټ کې چې په پښتونخوا کې لا څه ګام هم نه دی اخیستی شوی او تاسو دومره غټ ګامونه واخیستلو چې څومره سیلابونه راغلي د خلکو سره مرستې کوئ، آیا تاسو دا د خپل پنډه کوئ یا تاسو د حکومت وخت چې دی د هغوی مرسته سره کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. د ټولو لومړی خو زه تاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې تاسو راغلی او زمونږ کوریج ورکوئ. دلته مشران ناست دي، په دې کلي زمونږ پی کې ملګري ناست دي، صدران او سکرټریان او د ډېرې معززین مشران ناست دي. د هغوی هم ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې مونږ دلته کار کوو. هغوی راغلي دلته او مونږ له ټایم راکړو، مونږ له وخت راکړو، زمونږ سره یې ناسته وکړه او مونږ له حوصله افزایي راکړه. د دوی هم ډېر زیات مشکور او ممنون یو. داسې ده څنګه چې تاسو ته پته ده چې د بهر په شکال کې داسې بارانونه وشي چې په هغې کې خوړونه برنګوان ناشي او په هغې کې نسخانونه کېږي. خو دا پڼه چې کوم خوړ راغلی و، نو دا بعضې خلک وایي چې 50 کاله پس دا خوړ راغی، بعضې خلک وایي چې 30 کاله پس راغی. دا مشران خبره کوي. نو دا پڼه چې دا کوم خوړ راغلی دی، نو دا 30 یا 50 کاله مخکې داسې خوړ راغلی و، خو 50 کاله یا 30 کاله وروسته دا خوړ راغی په لومړي ځل باندې. نو په دې کې زیاتره متاثره علاقه چې ده نو هغه یوسي ګوکن دی چې په هغې کې غوړدره، کوز ګوکن، بر ګوکن راځي او هلته تندرونه هم لګېدلي دي. نو د تندرونو د وجې ډېر زیات نقصانات شوي دي. نو او دوه پکې زنانه هم وفات شوي دي. نو د دې مالي نقصان سره خو هر څه کېږي. مالي چې څومره نقصان شوی دی چې هغه مونږ له ګرځو د هغې ورځې نه زمونږ صوبایي حکومت هم په دې دغه کې دی، منسټر صاحب چې دی هغه د صوبایي حکومت سره هم په رابطه کې دی. ځکه چې په شپه یې ما ته تلیفون په ما ته وي چې تاسو چې کوم ځای کې مسلې دي هلته ځان ورسوئ. زه هم د صوبایي حکومت سره لګیا یم، په رابطه کې یم او تاسو هم په خپله منډه تړله خپلې هلې ځلې کوئ. نو مونږ د هغې ورځې نه د هغې شپې نه په منډه کې شوي یو. زموږ د ټیمې سټاف په هغې شپه باندې شپې تللی دی او سهار راغلی دی. نو زه د خپل ټیمو د ظهور خان ورسره د اسسټنټ ټیمو صداقت علي ورسره د خپل سوپروایزر د روپ ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې هغوی هم په دې سخته کې ډېر زیاته خپله ډیوټي وکړه او خپلې هلې ځلې وکړې. نو زه هم د دوی هم ډېر زیات مشکور او ممنون یم. خاص کر روپ چې دی کوم چې زمونږ د ټیمې سوپروایزر دی، نو هغه شپه ورځ یو کړي دي او هر ځای ته ځان رسي او زمونږ د طرف ورته ښه هدایت دي چې بهی هر ځای ته ځان ورسوه. د ګوکن په حواله ورته زه دومره ووایم چې زه دا څو ورځې په ګوکن کې وګرځېدم. پرون ما ټوله ورځ په ګوکن کې تېره کړه. سهار او ټوپدره، بګړه، کوز ګوکن، بر ګوکن او ورسره د بر ګوکن چې کوم دغه راځي کلیل شو یا بیکن شو یا کوټ شو یا چې څومره مضافات کې کلي دی ټولو ته زه ورسېدم. په یو ځای کې بلې مار تاو شوی دی، دیوال تاو شوی دی، هلته رسېدلي یو او مونږ ځان رسولی دی. په ګوکن کې چې کومه حادثه شوې ده، کومې دوه زنانه وفات شوي دي، هغې له بیا منسټر صاحب او د 20 لک روپو دغه وکړو صوبایي حکومت د طرف نه مونږ لاړو او 20 لک روپو چیکونه خو هلته ورکړو. بیا هغوی راغله دلته خو له سامانونه چې کوم د هغوی ښه کړو هغه خو له راواغسته هغه خو له ورکړو او مونږ په خپله کوشش کوو لګیا یو، د صوبې نه هم لګیا یو، د ضلعې نه هم لګیا یو، د ټیمې نه چې زموږ کوم څه وس دس کېږي د هغې نه هم لګیا یو او په هره طریقه چې عوامو ته به ځان رسو د هغوی په دک در کې چې مونږ شریک یو. نو زما د خپل تحصیل ټول عوامو ته خواست دی چې په چا باندې مسلې راغلي دي نو چې په چا نشته، نو زما دوی ته خواست دی چې د هغوی سره په رابطو کې اوسئ او د هغوی سره پوره تعاون وکړئ. مننه. نو تاسو سره خو ډېر غټ تحصیل دی حاجي صاحب، تر هغې ګوکن او در کړاپې پورې تاسو سره سرمننګه پورې تاسو سره تحصیل دی. تاسو یوازینی نو تاسو به دومره غټ تحصیل ته څنګه رسئ؟ او نورو تحصیلونو کې مونږ داسې ګامونه مونږ نه لیدلي چې داسې ګامونه چا اخیستي لکه کوشش کوو چې مونږ خپل کوشش دی که څه چې کوي الله کوي
انسان په خپل کوشش باندې پړلې کوشش پکې نو زموږ ان شاء الله کوشش دی کوشش او چې چا بلې مرتاو شي را چا نه وګه مرتاو شي ان شاء الله موږ به ځان رسو دا وي پیغام درکې موږ ان شاء الله ځان شریکو ډیره مننه